ژوند سهولتونه تر پیسو پورې ټول نه کپیلان جوړ کړه، نورې دوی نه هغه کوم هویت او کوم ازادي، د فکري ازادي، مذهبي ازادي، سیاسي ازادي دغه ټوله تې ویوړه. هیڅوک غږ نه کوي. خو تاسو خپله ګورئ چا چې په عربو کې کار کړی ده، که کویت ده، که سعودي ده، کار چېرته ده، هر عرب شل ښځې لري. څلورو کې هغه لري کې بل چاته ورکړي، څلور نورې وکړي. دا داسې نه ده چې دا شی د دوی لپاره بای ډیفالټ جوړ ده، نه، دا ډیزاین سوی ده. او په یوازې په عربو کې نه، په ټولې دنیا کې دا انګریزان بیا چی کوي. انګریزان چې هغوی ته خپل هویت مهم ده، هغوی ته بیا نو خپل مذهب هم مهم ده. کرسچنټي ته به نه پوهېږې چې دوی ته څومره مهمه ده. اوس دا ټرمپ نه ګورې، اوس ټرمپ په خپل ذات کې کرسچنټي ته کار کوي. دوی ته عیسویت مهم ده، دوی ته خپله انګریزي ژبه مهمه ده، دوی یو خپل کلتور لري. دا سپین خلک وایټ امریکن، دوی یو خپل کلتور لري چې هغه کلتور یې نړیوال کړی. دا کلتور دومره عام سوی ده چې اوس موږ په دې نه پوهېږو چې دا د انګریز کلتور ده او که د نړۍ کلتور ده. هغوی چې دوی خپل معاملین کې کوي، سرکونه هم ځان ته جوړوي، موټر یې ځان ته اخلي، خو د خپل کلتور په مقابل کې موټر نه اخلي، د خپل مذهب په مقابل کې ښه کور نه اخلي. همدغه وجه ده چې که تاسو په امریکا کې میلیاردران وګورئ، they are known چې دوی ډېر سمپل شیان اغوندي، برانډډ شیان نه اغوندي، نه برانډډ موټر کې ګرځي. که بیل ګیټ ګورې، که بل ګورې، ځکه دوی درته وایي چې دا د موږ پریارټي نه ده. او که ته LDCs هیوادو یا غریبو هیوادو ته لاړ سې، نو عرب ده چې برانډډ موټر پسې ګرځي، برانډډ کالو یې پسې ګرځي. او په افغانستان کې خلک پسې ګرځي، عطا محمد نور ورپسې ګرځي، د پیغام عبدالله په برانډډ نیکټۍ پسې ګرځي. دا خلک دي چې دوی برانډډ شي پسې ګرځي، او دا نوره دنیا نه ګرځي، ځکه چې د نورې دنیا لپاره اولویتونه دا شی نه دي. ښه، راځم اوس دا خبر مې چې پورې وکړه. همدرد صاحب او د همدرد صاحب د فکر خلک چې ډېر زیات دي، په سپېڅو کې هم ستړي، تاسو یې ګورئ، دوی د عربانو خاصیت لري. دا چې کوم زه درته وایم، دوی وایي چې موږ ته د برانډډ شیان موجود وي په ملک کې، دا ټول ملک همداسې غواړي. د ما په هېواد افغانستان کې د ښه سړکونه موجود وي، ښه برق دې موجود وي، ښه کورونه دې موجود وي، ښې وظیفې دې موجود وي، ښه ډالر دې موجود وي، ښه عیش و نیش دې موجود وي. نور وی ډونټ ګیو ا شیټ که هر څوک حاکم وي، نور که فکر د هر چا په لاس کې و، پروا نه کوي. سیستم د چا په لاس کې و، فکر د چا په لاس کې و، ژبه چېرته لاړه. که یې ورته ویلې چې په عربي خبرې کوئ، په عربي غږېږو. که ویې ویلې چې په پنجابي غږېږئ، په پنجابي غږېږو. که ویلې چې په انګریزي غږېږئ، په انګریزي غږېږو. که ویې ویلې چې تاسو دا کلتور وکړئ، هغه کلتور کوو. دا داسې نه ده چې یوازې همدرد زه همدرد ته اوس د برحاله کمپاین کوم لګیا یم. دی د خپل نظر نشي څرګندولی، لکه زه چې د ده نظر څنګه څرګندومه، دی یو هغه مصطفی مزه او حسیب او ماته نومونه نه راځي، دا موږ سره چې کیني کاکړ ماکړ او نه پوهېږم، خو دا ډېره یو لویه ډله ده. دا وکیل سیوو، نه پوهېږم بل او بل، هغه توتاخیل، حبیب خان توتاخیل، او د سرکرده دي، واړه واړه ډېر نور هم لري. دوی ته دا شیان، دوی دغې پسې ګرځي. کله چې زه ورته وایم چې وروره دلته خو موضوع د کلتور ده، دلته خو موضوع د فرهنګ ده، دوی در سره په دې کلتور او فرهنګ لا پوهېږي نه. ته څه وایه؟ کلتور څه ته وایي؟ فرهنګ څه ته وایي؟ راځم د اسلام آباد غونډې ته. دوی وایي چې خدای دې وکړي چې په افغانستان کې دغه شیان چې زه یادوم، چې سړک ده او برق ده او پیسې دي، امکانات دي، اوورآل دا پکیج ته ډیولپمنټ وایي. اوورآل به ډیولپمنټ یاد کړم. دوی وایي دغه ډیولپمنټ د افغانستان ته راشي، که دا ډیولپمنټ د پاکستان له لارې نه راځي او پاکستان په موږ حاکم کیږي، مستقیم یا غیر مستقیم، که د ایران لخوا راځي، که د مسکو لخوا راځي، همدغه وجه وه چې دغه خلک اکثره خلکیان هم وو، پرچمیان وو. ځکه پرچمیانو هم دا شی غوښته، خلکیان هم تقریبا هم دا شی ورسره تاییداوه
چې ورورو کور کالي ډوډۍ ګوره غشوارې ما اوس ذهن ته راغی کور ما ویل چې لوکس کورونه کالي پیسې او لباس او برانډډ شیان کور کالي ډوډۍ او عشق و نشق دغه شی دی زه ولاکه نومه مغزه سم عشق و نشق ورته وایي که عشق پشق ورته وایي عیش و نوش عیش و نوش دغسې مې د بخاروي عیش و نوش دغه شیانو پسې راغلي و روسان یې د مسکار نه راوستل موږ یې په خبره پوه نه کړلو په عیش و نوش باندې بیا خو به دوی داسې ویلې چې موږ د غریبۍ له وجې نه کور کالي ډوډۍ وایو نه دوی ویلې چې وروره په دې دنیا کې نه فرهنګ سته نه کلتور سته نه دین سته نه مذهب سته نه ژبه سته و کله چې موږ د دې خبرې مخالفت کوو دوی بیا وایي چې موږ کنزرویټیو یو ما هم یادوي او د ما ورته خلک موږ کنزرویټیو یو موږ د تعلیم مخالف یو موږ د ډیولپمنٹ مخالف یو موږ د برق مخالف یو موږ د سړک مخالف یو موږ د نجونو د تعلیم مخالف یو وروره نه بالکل نه زه انګریز یم ما فیضان ته وګورئ زه انګریز یم چې انګریز غواړي زه همغه شی غواړم له انګریز نه خو ته ډېر دیموکرات نه یې کوم یو تاسو کې ډېر له انګریزه دیموکراتان یې یا سیولایز یې یا سیکولر یې یا مو ډېر ډیولپمنټ تر کړی انګریز خپل ارزښتونه تعریف کړي دي ارزښت جمع ډیولپمنټ په مخ بیایي ته عرب یې همدردخیلو تاسو عرب یې تاسو خپل ارزښتونه د ډیولپمنټ باندې ګمبلینګ کوئ قمار په وایي عرب کې چی پاتې دي غول نه دي کې پاتې په 10 ورځو کې ورغلل ښځې ترې وغولې او سړی ورته مړه کړه کوم یو غیرت یا کوم ارزښت په دوی کې پاتې دی هغه اوس که دوبۍ ده که سعودي ده که کویت ده که صدام دی که بل دی که بل دی لا ټول یې درته په یو ورځ کې انتر نه کړه کوم ارزښت تاسو ځانونه عربان جوړوئ او زه تاسو ته وایم چې عربان کېږئ مه انګریزان سئ انګریزان په دې باندې سئ هم مو ارزښت ته کار وکوي هم ډیولپمنټ ته کار وکوي دواړه په یو وار باندې ولې نه کوئ څه تندر در باندې رالوېدلی که ته د ما پښتو د ما کلتور د ما ارزښت د ما فرهنګ د ما دین د ما مذهب د ما دغه هغه خراب رواج ته په سرک او برک او په دې ور قرباني کوې خو بیا خو زه تیار په امریکا کې ناست یم له امریکا نه خو ولاکه افغانستان ډېر راته ډیولپ کې خو زه خو چې افغانستان غواړم د خپل تربور لپاره یې غواړم که زه افغانستان غواړم خو د کلي کور د مړي او د ژوندي لپاره یې غواړم که مړی او ژوندی رانه ته اخلې کلتور او فرهنګ رانه ته اخلې زبر رانه ته اخلې یا په پنجاب خرڅه یا په ایران خرڅه نو بیا زه خاورې غواړم چې بیرته افغانستان ته ځم خو یو ډیولپ هیواد کې ما سټیزنشپ یې راکړی ټول حقوق راکوي پیسې کې ګټای سم تجارت کې کوای سم زه څه کوم افغانستان غواړم او تاسو ولې افغانستان لپاره منډې وایئ تاسو هم اکثره باندې ملک کې اوسېږئ په امریکا او په جرمني کې اوسېږئ خو همدغلته مو د خپل ډیولپمنټ په مخ باندې وړئ که نه ښه دوی ته دا نه ده مهمه که فوزیه کوپی راجګېږي له یو جنرال سره یو پنجابي جنرال سره د افغانستان په مورد باندې فیصله کوي دوی ته سټیل اټس اوکې ده ولې چې هلته طالب ناسته هغه هم د شپې له خوا شپه ورځ هلته نسته هغه په پخوا وخت کې خلکو دا کارونه شپې کول په بخښنې سره اوس معامله چې د دغه رقم نه ده اوس شپه ورځ نه لري موقع ده چې برابره شوه یعنې منظور مې میټینګونه دي تاسو بل پلو بونه ځئ منظور مې دا ده ښه اوس زما پوښتنه دا ده زه له دغې ډلې نه چې له اسلام آباد نه افغانستان ته ځي یا په جنګ یا په سیاست زه هیڅ رقم ته ستونزه ورسره نه لرم زه غواړم دوی د طالب په چوکاټ کې واچوم دټس اټ زه خو دوی سره د ژبې تاغه نه لرم مشکل یا د ژبې یا د سم خو زه دوی ته وایم چې ته ځکه د ما لپاره طالب یې چې طالب هم له اسلام آباد ته راغلی ته هم له اسلام آباد ته راځې ته د ما سپورټ مه غواړه طالب چې کله له اسلام آباد نه راته له یو خاص شعار سره راغی ویلې چې زه طالب یم زه طالب یم دیموکراسي نه غواړم انتخابات نه غواړم اسلامي امارات جوړوم راځم له اسلام آباد نه که ما سره څوک یو ځای کېږي څوک اسلامي امارات غواړي څوک طالبان کېږي څوک شرعي نظام غواړي
څوک له اسلام آباد نه د موږ راتګ سره مشکل نه لري، خدای مو راوله، ځکه چې اسلام آباد یو اسلامي هیواد ده او موږ اسلامي هیواد نه راځو، اسلامي نظام غواړو، اسلامي نظام شرعي نظام نافذو. موږ ورته ویل چې ښه، نه د شرعي نظام غواړم، نه د طالبي غواړم، نه د اسلام آباد غواړم او نه د دغه کوم کارونه چې دا غواړم، په لحاظه د ما وي تا خدای په امان او د ما به ځان سره په حساب کې نه نیسې. ده راته ویلې وایي تا په خپله سو د ما په خپله سوله، ته د ما په ډلې کې نه، ما ورته ویل ته هم د ما په ډلې کې نه. سره بېل سو، ته فوزیه جانې کوپۍ او ډلې ته هم اوس راسه، عین د طالب غوندې د ماته شعار وړاندې کړه. که ته ماته وایه زه جمهوریت غواړم، زه دیموکراسي غواړم، زه سیکولریزم غواړم، زه انتخابات غواړم او زه له اسلام آباد باندې راځم افغانستان ته، طالب هغه کوم زه ورته چې نو 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 ته خو هغه شیان غواړې چې زه یې غواړم، ته خو د ما شیان غواړې. نو چې د ما شیان غواړې بیا به د ما په خولې باندې ځې چې کوم جینه لاړ شي که نه. دغه جینه همیشه مذهبي ډله لاړه ده، لامدغه د دغه خاورې نه چې لاړ دي، که مجاهد لاړ، که طالب لاړ ده، که طالب بیا لاړ ده، که مجاهد بیا لاړ ده، له دغه خاورې یوازې مذهبي خلک سرچینه اخلي. دا ممکنه نه ده چې دوه هندواڼې دي له یوې ونې نه، یو دی یا مڼه نیسي یا انګور نیسي. ته د مڼې په ونې کې ماته هندواڼې مه راشلې کوه. دا معرفي سه اسلام آباد د کنزرویټیو اسلامیستانو لپاره معرفي سه. ته ډیموکرات دغلته څه سغی ورکوې چې ته ورغلی، ته ورځې ډیموکراسي له همدغه جې غواړې او سیکولریزم ترې غواړې او بل ورغلی اسلامیستان اسلام یې ترې غوښته. دا څه رقم ځای ده چې نوم باندې جوړ د اسلام ده او ته ورغلی اسلامیستانو او دا کار ورسره کوي او بیا له ما نه بغیر یې کوي. زه تا ته وایم که ما ځان سره شریک بولې، زه تا ته وایم زه له دغه ځای نه جمپ نه وایم، خیز نه اچوم له دغه ځای نه. دغه ځای نه ما ډېر خیزونه اچولي، زه کې بند سوی یم. زه د یو دیموکرات په توګه، سیکولر په توګه، جمهوریتي په توګه تا باندې غږ کوم چې وروره که د ما نمایندګي کوې دغه ځای ته به نه ځې. زه ولسم یم، سیاستمدارم یم، قومم یم او که لاړې کورني جنګونه سره شروع کېږي. طالب ته مې ویلې، طالب ویلې د تا نمایندګي نه کړو. طالب خو د ما سوال حل کړ. طالب راته ویلې چې وروره زه له اسلام آباد نه ځم خو د تا په نمایندګي نه ځم. څومره واضح جواب یې راته ویلی، نه د تا د ایډیولوژي نمایندګي کوم، نه د تا د قوم نمایندګي کوم، نه د تا نمایندګي کوم، نه د تا د سیاست نمایندګي کوم، نه د جمهوریت نمایندګي کوم، نه د انتخاباتو نمایندګي کوم. زه یو آزاد مرغه یم، خوښه مې د کله مسکا راځم کله اسلام آباد ته راځم، مور شي دی. زه طالب ته په ژوند کې نه سم ویلی چې ته دا کار مه کوه، ځکه د ما او د طالب لاره جدا ده، لاره مو جدا ده، د دښمنۍ لاس مو سره لګېدلی. اوس دغه خلک چې د اسلام آباد نه ځي، دوی سره د ما بل کار نشته. دوی سره د ما کار دا ده یا به موږ سره لاره به جدا کوي یا به د موږ سره مشوره کوي. لکه څنګه چې عین خبر ما طالب ته کړې، طالب لاره رانه جدا کړه. ته چې که پوځیا او نه پوهېږم اتا او بل او بل او بل، تاسو ایا له ما نه له ولس نه لاره بېلوئ که نه؟ تاسو وایئ چې نه موږ د ولس په نمایندګي ځو. دوی د طالب غوندې نران چې ودې وایي چې موږ د خپل ځان په نمایندګي باندې ځو، یا له طالب سره معامله کوو یا له طالب سره جنګ کوو، د ولس په نمایندګي نه کوو. خپل بیرغ لرو، خپل ته خو ما ته بیرغ د ما جمهوریت راوړاندې کوې، دیموکراسي راوړاندې کوې، انتخابات راوړاندې کوې. په دیموکراسۍ، انتخاباتو، جمهوریت چې دی نوم نه معلومیږي، جمهور یعنې دا موږ او تاسو ټول، موږ ټول درته وایو چې دغه د ما د دښمن کور ده، دلته مه ورځه. ته ولې ورځې؟ او نمایندګي م د ما کوې او بیا دلته پروفیسران ناست دي، دې ته جسټیفیکیشن هم پیدا کوي چې اوس خو زه مجبور یم. وروره ته د چی مجبور یې؟ ته د دې مجبور یې چې میتیازې په غولو ومینځې. ته وایې زه طالب لرې کوم، لرې که، خو داسې یې لرې که چې بیرته طالب پاتې نه سي. ته طالب داسې لرې که چې طالب لرې کړې او بیرته طالب په ځای باندې کښېنې، خو ته هم طالب شوې. طالب خو کوم خاص فورمول نه لري. ته چې کله د پاکستان نه ځې، یا طالب لرې کوې یا طالب سره مدغمېږې، یا طالب ځان کې مدغمه یا ته طالب کې مدغمېږې. او زیم له اسلام آباد نه، له پنجاب نه، له ایسای نه،
خو ته او طالب که سره مدغم سوی طالب یې که دې ځان کې مدغم که طالب یې که تا ورکې ځان مدغم که طالب یې که هغه دې ریپلیس که ته په جې راغلی طالب یې نو طالب خو ښکر نه لري. طالب خو ځکه طالب ده چې له پردي ایسای او له پردي استخباراتو نه سرچینه اخلي. ته عین رقم ته لا ماغې وایم که له یو بل ملک د سرچینه اخیستې وای بیا به مونږ یو پرتوګ ورته کړی وي. ته خو له هماغه ملک نه سرچینه اخلې له کوم ملک نه چې دا طالب تیار فیډ کېږي او تغذیه کېږي. دلته د ما دیموکراتان ناست دي او زه مجبور سم سپیسونه مې پرېښي بیا بیا راسم. دوی دا توجیه کوي چې طالب بد ده نو موږ د دې په خاطر باندې دا بد له منځه ویسو مجبور یو باید پاکستان ته لاړ شو. سیریسلی یعنې د تاسو دا ټول ظرفیت د بحث همدومره ده. یعنې تاسو ته دا مهمه ده. زه قسم درته خورم چې د ما له انسانانو نه نفرت راغی. یعنې موږ دې پکې واک ته ورسېږو ولو که دلته هر شی کېږي خو د ما ډله یا زه دې په واک یم. او چې دا انسانان څومره ذلیل او څومره لوېدلي دي. دومره لوېدلي انسانان خو ما ژوند کې ولاکه توقع درلوده چې زه به له دومره لوېدلو انسانانو سره کله مخ کېږم. ښه اعلان شوې ده. ما په خپله له اکثره د دې غونډې غوښتونکو ته تلیفوني خبرې کړي. په خپل شخصي ظرفیت کې مې زنګونه ورته ویلي. نمرې مې پیدا کړي او وزر مې هم دنده ورته کړی. وایم یم نومونه یې نه اخلم خو موست لایکلی هغه خلکو سره چې هغه د ما د ژبې خلک او ما ور باندې حساب کوای شوی چې د ما دا تلیفون اخلي او ورته مې ویلي دي چې وروره یا خورې دوه خبرې دي او ډېر دلیل منطق هم نسم ویلی. ډېره سیاسي ګټه به وکړي ممکن له تاسو جملې نه یو کس لاړ شي هلته موقته اداره جوړه شي او تاسو یې په راس کې راسئ. نو دغه یو متل دلته کومه چې یو نیم ته مې دا متل هم کې کړی دی. موږ یو تاسو ټولو خو د موږ ډېر ما په خپلو سترګو لیدلی. موږ او تاسو چې کله مړی وسي او په دې لحد کې ږدو نو بیا ورسره کلمه هم لیکو. کلمه ورسره په د مړو په تخته هغه شناخته چې جوړوي په هغې باندې ولیکي د څنګ کې ورسره کېږدو. خدای دې پر هغه کې نه راولي په ریا نه په هغه بل شي کې بدعت کې نو بیا دغه قبر باندې دا مړی سپارو دا بل بدعت ده چې یهودونه به راپاتې کړي چې ټول تر لاړ شي داسې لږ مسیرګی غوندې سړی چې هغه په دې قبر باندې دا مړی سپاري. الحد کې چې کېدي بیا داسې په دې غوږ کې په هوار کې خلک هم ولاړ په دې غوږ کې ورته غږېږي. نو ورته وایي چې کیمې خو دې په نوم دې محمد رسول الله په شفاعت د محمد رسول الله په دین د محمد رسول الله او په بندګي د خدای پاک او دغه څو کیسې میسې ورته کوي او بس په دې قبر کې د خدای پاک خوشحاله لره کایند اف. نو همداسې یو کس وایي دی ډېر ګنهګار و. دا چې دا چا دغه غوږ کې دا خبر ورته کوله نو دا خبرې ټولې ور تکرار کړې وې او دا څوک چې غوږ کې ورته غږېږي ده ډېر هم بد ایسېده او ډېر زورولی مو دی. وایي کې مې ښودلې په بندګۍ د خدای پاک په شفاعت د محمد رسول الله په دې غوږ کې بیا ورته ویلي وای خو زه چې کوم ځای پورې پرېږدم په دې قبر کې د شرمنده ګورم نور ترې راجګ شوی. نو ما د خلکو ته ویلی چې کې مې خدای په د اسلام آباد خو مې ولېږلی په شفاعت د محمد رسول الله خو په دې اسلام آباد کې مو شرمنده ګورم. نو غوږ کې مې دا ورته ویلی د مړي غوندې ځکه چې زه دې شي باندې پوهېږم دا داسې نه ده چې تاسو به اسلام آباد په ملا باندې وټپئ او تاسو به هلته راسئ نه دې له طالب سره وخت تېرېږي ما سره به د مخ وی له ورور سره وروري نه سوه له یار سره یاري نه سوه ما سره به د مخ تور سي دې ډلې سره چې لاړې په نیمې کې دې پرېږدي طالب در سره وخت نسي تېرولی ولس سره به د مخ توري شل ځای به خرابه او موږ د بیا خلکو نه خلاصوی هم نه سو. ښه خبره دا ده چې له سلو ونه یوه نښه ده مه ځئ. ډېر خلک به دلته راسي او به وایي چې ویزو مشکل و بل به راجګ سي او به وایي چې د پلانکي مشکل و بل به راجګ سي او به وایي چې
نه پوهېږم تاسو دومره لیوني یئ چې ایسایي د دنیا په سطحه باندې مجلس جوړوي او د دې لپاره بیا ویزه ریکوایر کیږي او ویزه دې هم بیا له عادي پروسیجر نه تیریږي بیا د دې خلکو بیکګراوند چک کوي ته ودرېږه چې دا کوم خلک موږ راغوښتي دي خبرې دا داسې معنا لري لکه پوټین چې امریکا ته راته او په میدان یوه یې کوز کړی او هلته یې بیکګراوند چک کوي پوټین ورته لاین کې ولاړ وي ته ودرېږه د ما نوبت به کله راځي او ارګمي کوي همدا کوي it is my turn پوټین سره 1 میلیون تیارې په هوا ګرځېدلې په دې پوه نه چې په کوم بارډر راغلم او په کوم بارډر لاړم دا خلک چې هغوی غوښتل په دغسې پروټوکول یې غوښتل ویزې میزې به یې تر غوښتي داسې نه ده چې ویزې به نه یې غوښتي مګر ویزو کې ورته وایي ګورئ یو بل چې نه تاسو ښه وزارت خارجه په ټولې دنیا کې ویزې پروسس کوي مګر کله چې ورته استخبارات ووایي چې دا ویزې ولګوه بیا وزارت خارجه چې ده ترت نشي کولی ویزې ورته لګوي او دا ورته کوي چې په میدان کې ورته هغه سټمپ ولګوي او دا ورته کوي چې ضرورت پیدا شي چې حتی سټمپ هم ورته ونه لګوي راویې باسي میدان نه ورته پروټوکول ولاړ چې راوځي جناب وطنمال صاحب تم راوخېزه ځکه ته مې خیار یې ښه څه وسول نومونه یې نه اخلم ولې په دې چې دوی ما سره اخلاص کړی ده او اخلاص نه وروسته یې راته ویلي چې خیر دی موږ نومونه مه اخله ما ته یې ویلې وه موږ نه ورځو بیل دا نو داسې یو د کنفرانس د لغوه کېدلو نه مخکې خبرې درته کوم وایي موږ نه ورځو معللامې ولیکئ چې نه ورځئ ویو ګزاره به ته را سره کوې یو به موږ در سره کوو وایي تا ګزاره به دی چې شخصي اعلامیې مه را باندې لیکه ملولې وایي شخصي اعلامیې د دښمنۍ په معنا دي چې موږ دا کوم کسانو چې غوښتي یو دا کومې ډلې سره چې ځو دوی سره دښمني اعلان کړو موږ هم پرېږده ماتګوړ سیاست به کوو ورته به خپل وزر وړاندې کړو چې موږ نه سو تللی دا د موږ در سره وعده ده مختلفو کسانو څو کسانو 1 2 3 نه دي که د موږ په ولیدلو په دې مجلس کې بیا د تا ویلې موږ منل خو د اعلامیې مه را باندې کوو مل ځانو زم داسې نه سم کولی چې اوس درته دواړه په خپلې ومنم مل یوه د تاسو یوه د ما وایي صحیح ملخه یو کس د دغه نوم هم نه اخلم د سپېڅو کې اکثره ناست اوس به هم ناست سپیکر ته بیخي ما نه ده لیدلی چې راغلی خو مطرح سړی ده نو ده راته وویلې وایي هغه یو کس چې ده وایي هغه غواړي ستا ته خبر درکړي من مهرباني وایي دا 2 3 ورځې موږ په دې باندې غږېږو چې موږ کله ورته ویلي چې موږ نه درځو د خلکو سره ډېره سودا سوه او دا 2 3 ورځې موږ مړۍ خوړلو ته نه یو خلاصوي د ډېرو خبرو نه چې دوی موږ قانع کړي بالاخره موږ نه قانع کېږو او فیصله مو په دې وکړه چې دا غونډه کانسل کړو غونډه د غونډې ترتیب کوونکو د افغانانو لخوا نه چې کوم وو فوزیه کوپۍ ډله دوی له مجبورۍ نه کانسل کړه چې شرمېږي هماغه د قبر خبره وه چې ومې سپارلې په دین د محمد رسول الله او په دې قبر کې د شرمنده ګورم دوی پوه شول چې طالب راته یو طرف ته څه ولس راته بل طرف ته څه جمهوریت راته بل طرف ته څه په منځ کې ران سنډویچ جوړیږي نو ښه خبره دا ده چې موږ د شي نه تېر شو دا د تا زوروې ناستو زړه درکم تاسو ټولو ته دا زړه په ټولو واخله یو سره 10 زړونه دي دا د تاسو زورو ولا قرآن درته خورم که بله یوه خبره وه مګر دې کې د مونږ ګټه چې وه اوس ګټه هم درته وایم بیا به نور دوستان وغږېږي او د کوم هدف لپاره ما دا کار کاوه خلیزات باندې بیا خبرې لرم ما دا کار د طالب لپاره نه کاوه چې طالب به دا خلک چپه کړي او زه طالب غواړم ځینې خلک به دا واړه مغزو والا چې طالب ته لایبي کوي طالب پرېږده په جای نه طالب د خلکو چپه کاوی څه نه چپه کاوه نه د چپه کېدلو ویره موجوده وه چې ما بیچاره به ورته لایبي کړې وه یو
نن له پارسیوانانو سره مې مشکل لاره، پوځیه کوپي سره یا بل چا سره نه دومره وړاکی یم چې دوی به ودرېږه ولا مزي وکړي زه به پاتې شم. دا د دوه. ځینې لا دا وایي چې دی نه ده غوښتی په ما لکې کې شناخت یې چې دوی به اسلام آباد ته غوښتی یم د دې دومره خبرو سره او زه به داسې منډه باندې روان یم اسلام آباد کې. زه په کتې مجلسو ته کله نه یم لاړ، نادیده یم چې زه به وایم چې دې مجلس کې به اوس ټولې فیصلې وشي. قرآن که مې ورولې چې دغه اسلام آباد هم دې ما په نوم کړي. زه خو ډېر په دې ګیمو میمو باندې پوهېږم. ها نو چې نه مې دوی ته غوسه راتله، نه طالبان چپه کېدل، نه دا میټینګ دومره مهم و، نو د ما هدف کې څه شی و. هر ملګری به خپل هدف کې لري. د ما هدف دا و زه پاکستان په مخ باندې و چې هی you are worthless, you are not in this game. او کله چې پاکستان ورتلس سي بیا نړۍ هم پاکستان د دغه پروجیکټ لپاره سب کانټراکټ لپاره پاکستان نه انتخابوي. پاکستان ته وایي چې you do not deserve it, you do not have fucking capacity to manage Afghanistan project anymore. You cannot even handle a small fucking meeting. تا میټینګ لپاره اعلانونه تیر کړل او تا هغه میټینګ چې په 15 او 16 دی افغانان غوښتي او څوک در نغلل. لکه ته چې دعوت یو چاته وکې او دعوت ته دې څوک درنسي او شروا درنه یخه سي څومره زور درکوي چې عام عادي شپانه نه یې درغلي. پاکستان په ټوله دنیا کې وشرمېده. پیږئ پاکستان امریکا ته وشرمېده، پاکستان هند ته وشرمېده، پاکستان ټولې دنیا ته وشرمېده چې تا ته د تا په خولې باندې څوک میټینګ ته نه درځي. څوک چې تا سره میټینګ نه کوي ته دوی څنګه مدیریت کوې؟ تا په ضد سپیسونه ونیول شول، تا په ضد خلکو ټویټونه وکړي، تا په ضد خلکو ویلي چې هر څوک دې میټینګ ته لاړ دا خلک مردود دي، افغانان نه دي. شیم ان یو. دا اولین وار ده چې پاکستان په خپل فورمول کې ډېر سخت مات سي. دا که سپتمبر کې نیسي که نه نیسي هېڅ معنا نه لري. دوی چې دغه کینسل کړ همدغه د ما هدف و، خپل هدف ته ورسېدم. زه نه یم رسېدلی، یو بل زړه م درکړم. تاسو ټول خپل هدف ته ورسېدی شي چې ما غوښته چې پاکستان په شرمو وشرمو. دا چې په څنګ کې د دوی جاسوسان هم ورسره شرمېږي دا پلس تاسو به خپل دښمن دومره ذلیله کوئ چې خلک یې د نوم په اورېدلو شرمېږي. موږ پاکستان دې مرحلې ته رسولی په همدې ټویټونو میټونو باندې چې اوس د پاکستان په نوم اخیستلو خلک شرمېږي. بنګال دې غږ وکړي چې موږ ملاقات د افغانستان لپاره د سولې هېڅوک یې مخالفت نه کوي. حتی د ایران به دومره سخت مخالفت ونه سي. مسکاو کې خلک وایي مسکاو کې نو ولې کېناستئ، ترکیې کې ولې کېناستئ، څه بې عقل مخلوق یې. همدغه خلک دي ټول راځي چې همدا پارسیوانان دي په ترکیې کې کښېني، زه ورسره ستونزه نه لرم او تشویقوم یم خلکو ته هم ورسئ، مسکاو ته هم لاړ شئ، ډي سي ته خود راسئ، واشنګټن ته، لندن ته هم لاړ شئ. پاکستانه تا نه پرېږدم چې د ما په دې پروګرام کې ته برخه واخلې. ځکه ته طالب ته وایې چې طالبه یا د سړي زوی سه یا کنې ما سره خو دلته ډېرې مورې دي، بله موره راوله مې تا په ځای ږدم. ته څوک یې چې سهار غرمه ماښام به مورې بدلی؟ ته باید پاکستان ته دا ووایې چې ته یوه موره لرې چې هغه طالب و. له دغه کار نه وروسته به طالب پاکستان ته نور هم دا بلاګۍ راوباسي، ورته به وایي چې ودرېده دغه د ټول زور چې بیا یې موږ انکار وکړو، طالب نور هم ورته نیغېږي، دا یو موری په لاس کې و دام ترېځي. ته که غواړې چې پاکستان نه ځان خلاص کړې دغه رقم به ځان ته خلاصوې. ښه اخري خبر همدرد جان او نور جانان چې دلته ناست دي په غولو سیاست نه پوهېږي. دوی فکر کوي که د موږ دغه جنجال د فوزیه کوپي سره ده. فوزیه کوپي سره د ما یوازې او یوازې د پاکستان د تللو مشکل ده. فوزیه کوپي که سیاست کوي، که وکیله ده، افغانه ده، هر شی کولی شي، مګر د دې په خاطر چې ته پاکستان تقویه کوې زه تا نه منم او مې هم نه منله. تاسو له ما نه د فوزیه کوپي نوم په دې 4 کالو کې اورېدلی؟ چا اورېدلی؟
د یو بل کس نوم له ما نه اورېدلی، د احمد مسعود نوم رانه اورېدلی ده چې جنګ ولې کوي. حتی د هغوی جنګ زه نه هغه کومه چې جنګ دې نه کوي، مګر د پاکستان خبره چې راغله ما مخالفت وکړ. خو له دې نه معلومیږي چې زه د فوزیه او د احمد مسعود او د نورو سیاسیونو مخالف نه یم، زه د پاکستان مخالف یم او په زغرده مخالف یم. ځینې کسان به پټ د پاکستان مخالفت کوي. د ما غیرت او د ما نارینتوب ما ته اجازه نه راکوي چې پنجابی دې د ما په کور کې ښکاره ګوتې وي او زه د خپل کور له پنجابي نه پټ ساتم. ما ته د ما وجدان اجازه نه راکوي. دا د ما لپاره سیاست نه ده. پنجابی راجګېږي د ما په کور کې ګوتې وي، نه شرمېږي. زه خپل کور تر ساتم، شرمېږم، پټ پټې تر ساتم. ولې نر غوندې تر ونه ساتم؟ زه پنجابي ته سبا به ما ته زه به ورسره مخامخ سم، زورور خو چې دغه خو بېل کار ده. په یو تلویزیوني بحث کې به زه ورسره سم، دی به ما ته وایي ستا ما مخالفت ولې کوې؟ زه به ورته وایم سیریسلي ته دې ما په کور کې ګوتې وایې، زه تا ته نه وایم چې ګوتې ولې وایې. زه چې د خپل کور د ګوتو نه تا منې کوم، ته ما ته وایي چې ولې دې ما مخالفت کوې؟ سیریسلي زه د یو سیاستمدار په توګه باندې په دې شرمېږم چې پاکستان ته ولې وایم چې د ما په کور کې ګوتې وایې. تاسو په دې شرمېږئ؟ په خپل نوم، په خپل عکس د پاکستان ګوت ویلو د افغانستان په خاوره کې مخالف یم. او په دغه کار کې پنجابی خبر سي باید ووایي چې د مور شیدې دې سه، نر یې، افغان یې، پښتون یې، په زړه کې به وایي. او تاسو ټول دې ته رابلم چې په زغرده باندې به د دې شي مخالفت کوئ. دې ته به نه ګورئ چې تاسو وایئ ته ودرې، په دې کې به پوځیه رانه خفه شي. که پوځیه د ما له دښمن سره لاره وړي، که هیبت الله ورسره وړي، که اشرف غني ورسره وړي، که کرزی ورسره وړي، ما ته سر په ټولو ده. نه پوځیه منم، نه اشرف غني بیا منم، نه هیبت الله منم. ځکه چې څوک چې د ما دښمن سره لاس یو کوي ټول د ما لپاره مردود دي. طالب سره چې کوم دا بله پروژه ده، په دې پروژې باندې تاسو سره غواړم چې خبرې وکړم چې ډېر اوس ونه غږېږم. ښه ټول ستړي مه سئ. صدیقي صاحب تا لاس پورته کړی، نورو ته به هم بیا نوبت ورکړو. مهرباني. السلام علیکم فیضان صاحب، ټول دوستانو ته سلام احترام ورسیږي. اول خو زه فکر کوم چې د طالب پاتې کېدل په افغانستان کې د پاکستان په ګټه ده، او فی الحال لپاره پاکستان هیڅ داسې کوم هدف او کوم مقصد نه لري چې طالب له واکه ایسته کړي یا طالب ته هلته سرخوږی جوړ کړي. البته که دوستان په دې باندې باور لري، زه بیا له دغه کانفرانسونو نه ډېرې نورې خبرې بیا د دوستانو ته لرم. د چهارشنبې په ورځ فیضان صاحب هېڅوک په دې شیانو باندې بحث نه کوي. زه د خپلې خبرې فیضان صاحب متاسفانه په دغه سپیسونو کې 500 ځلې مه تکرار کړي دي، څوک ورباندې خبرې نه کوي. د چهارشنبې په ورځ پاکستان د ملل متحد په امنیت شورا کې واضح په زغرده دا خبره وکړه چې د افغانستان له خاورې نه ماته جنجال ده. 6,000 د TTP جنګیالي هلته اوسېږي او 2,000 د داعشیانو جنګیالي هلته اوسېږي، سره له مجید بریګیډ او له بیلې او له دغه نورو خلکو نه چې هغوی په افغانستان کې د افغانستان له خاورې نه ګټه پورته کوي، ټریننګ کمپونه لري او هغه ته جنجال جوړوي. که څوک داسې فکر کوي چې پاکستان اوس په دې نظر رسېدلی او تاسو داسې فکر کوئ چې د طالبانو د پاکستان په منځ کې اوس رښتیا مشکلات پیدا شوي دي، نو دغه رقم اسنادونه ورته ورکوي. او دغه ورته واضح هغه د پاکستان سفیر په ملل متحد کې واضح خبره کوي. او پاکستان د جولای په میاشت کې د ملل متحد د امنیت شورا رئیس هم و. دا هم تاسو د معلوماتو لپاره. بالکل فیضان صاحب، پاکستان سره موږ بالکل خلاف یو. د پاکستان له دښمنۍ نه هېڅوک هم سترګې نشي پټولی. په تاریخي لحاظ له هغې ورځې نه چې جوړ شوی، بلکې دا یوازې دا د 40 کالو خبره نه ده چې دلته انقلاب وشو، بیا د انقلاب په مقابل کې نه پوهېږم مجاهدین یې ورته ورځو، له دغه ځینه خلک دا کیسې شروع کوي. نه، داسې نه ده. له پاکستان سره موږ له 1940 کال نه موږ دا جنجال ورسره لرو. له دې نه هېڅوک هم سترګې نشي پټولی. زما نظر چې شی ده، دا زما شخصي نظر د امکان لري ډېر خلک ما سره په دې کې مخالف وي. زما نظر دا دغه کنفرانسونه چې جوړي، اول دا خبره زه باید وکړم، متاسفانه خوشبختانه اول به زه دا ووایم چې دغه کنفرانس مخه تاسو دلته ادعا وکړه چې موږ ونیو او ټول ته د مبارکي. ولې متاسفانه په ډېر خواشینۍ زه باید ووایم چې په استانبول کې اخرنۍ غونډه چې وشوه، په استانبول کې وشوه. مشرف زیدي او د مشرف زیدي هغه ټینګ ټانګ کې اوس له اسلام آباد نه بالکل هغوی ټول، یعنې دا خبرې ډېر واضح دي. نو دا هغه نه دي چې دلته دوستانو ته تشریح کړم چې مشرف زیدي څوک ده او ټینګ ټانګ کې په اسلام آباد کې څه کار کوي. له هغه نه مخکې فیضان صاحب
په 2023 کال کې غالبا 2 کنفرانسونه یا یو کنفرانس په 2022 کال کې او بل کنفرانس په 2023 کال کې دواړه په اسلام آباد کې په سیرینا هوټل کې په اسلام آباد کې کنفرانسونه شوي وو. ډیر خلک هلته تللي وو. متاسفانه د دغو دریو یا څلورو یا همدغه رقم شاید ډیر نور مثالونه هم زه تاسو ته ولرم چې د پاکستانیانو په رهبرۍ د پاکستانیانو په ابتکار کنفرانسونه شوي دي او د هغو کنفرانسونه مخه موږ او تاسې نه دي نیولي. فیضان صاحب دا به اعتراف وکړو، بالکل دا خبره به ومنو چې دغه کنفرانس مخه ونیوله. اخري خبره مې چې ډېرې خبرې زه ونه کړم، اخري خبره مې دا ده د دغه کنفرانس او د دغه رقم لوبو چې خلیلزاد راځي او یو کنفرانس ته چې هغه د یو پوهنتون له خوا نه هغه هوست کیږي هیڅ ارزښت نه لري د افغانستان په حق ورته تبلیغات کیږي. معنا یې څه شی ده؟ معنا یوازې یو معنا ماته لري او هغه دا ده چې دغه سنټمنټ دغه عواطف د افغانانو په منځ کې بیرته راژوندي شي چې وګورئ له دې نه فیضان صاحب هېڅوک هم سترګې نشي پټوی چې دا خلک چې اوس ځي په دغه کنفرانسونو کې ونډه اخلي دا ټول د جمهوریت غړي وو. که تاسو ورنه سترګې پټوئ زه نه مطمئنا تاسو ورنه سترګې نه پټوئ. همدغه خلک د جمهوریت کرکټران، همدغه خلک د جمهوریت خلک وو چې اوس ځي کنفرانسونو ته. نه یوازې پاکستان ته، په دوحه کې کنفرانسونه کیږي. داسې کنفرانسونه په دوحه کې کیږي چې له ګډونوالو نه مخکې له دې نه چې کنفرانس شروع شي ډسکلیمر ورنه اخلي چې دا کومې خبرې چې په دغه کنفرانس کې کیږي ته حق نه لري. میډیا خو پرېږده چې په خپل شخصي سرکل کې هم دا خبرې بیرته تکرار کړي. په سویډن کې کیږي، په اروپا کې د ریچارډ بنټ په سرکردګۍ او په ابتکار دغومره کنفرانسونه چې دلته کیږي هیڅوک هم ورنه خبر نه دي. دغه خلک چې دلته په داسې پیسونو کې خبرې کوي زه ورنه خبر یم چې دغه کنفرانس اوس په اسلام آباد کې کېدل. له دې نه ډېر بد کنفرانسونه، له دې نه ډېر بد ګډونوال پکې موجود او همدغه خلک پکې ناست وو. خپله راته کیسې کړې دي چې موږ په دغه کنفرانسونو کې دلته ونډه اخیستی. هغه باندې څوک بحث نه کوي. اخري هدف څه شی ده؟ هدف دا د پاکستان چې د جمهوریت له خوله نه د ملت له خولې نه دغه ټول نظر د دغو خلکو په مقابل کې یو کی چې ورور تاسو وګورئ دغه خلک چې د طالب مخالفت کوي دوی خو په ظاهر کې د طالب مخالفین دي. له دې نه هم څوک سترګې نه شي پټولی. دا که دوی تعامل غواړي، که جنګ غواړي، که نه پوهېږم هر څه له طالب سره غواړي، هغه جلا کیسه ده. خو بالاخره په ظاهر کې دا خلک وایي چې موږ د طالبانو سره مخالف یو. که نه پاکستان څه کوي؟ پاکستان قصدا د جمهوریت بدنامول غواړي، د طالبانو پایښت غواړي، د طالبانو بقا په افغانستان کې غواړي. مونږ او تاسو که په شعوري ډول که غیر شعوري ډول دا کار کوو یعنی زه خو له سره دغه کنفرانس ته دومره اهمیت نه ورکوم چې ورباندې بحث وشي. دا د خلیلزاد تبلیغاتو ولې خلیلزاد د ملل متحد د امنیت شورا د پاکستان د خبرو په حق له ټویټ نه کوي؟ آیا تاسو خپل راته وایئ فیضان صاحب دغه کنفرانس ډیر اهمیت لري چې د یو ډیر وړه پنتون له خوا نه هغه پنتون چې هغه په یو کې بیس ده هوست کیږي او په ملل متحد کې پاکستانیان راځي 6000 ټي ټي پی او 2000 د داعش جنگیالي په افغانستان باندې ثابتوي او دا د سیمنو مخکې د هغه میاشتې تیر شو په جولای کې د خلک د ملل متحد د امنیت شورا رئیسانو پاکستانیان ټول مواد په یوټیوب کې شته. دا دوستان دی بلار شي هغه دی وګوري. ولې خلیلزاد په دې باندې ټویټ نه کوي چې په کنفرانسونو باندې ټویټونه کوي؟ دا خبرې زما په نظر ډیر واضح دي. د جمهوریت بدنامول ده. هغه جمهوریت چې بالکل مشکلات درلود، هر څه درلود، خو فیضان صاحب اخري پوښتنه مې تاسو نه ده چې دغه څومره د طالب په مقابل کې چې دا جبهې جوړې شوي دي، د ادرسونه پیدا شوي دي، له ټولو سره موږ او تاسې مخالفت لرو. د دې هدف که د طالب پایښت او د طالب بقا په افغانستان کې نه وي پرته له دې نه د هدف به څه شي فیضان صاحب؟ جناب صدیقي صاحب زه تاسو ته یو دانه بله ورکړم. تا مې دا بحثونه په دې خوښېږي چې همیشه بحث عمق طرف ته وړي، دا سطحي خبرې نه کوي. اوله خبره دا مهمه ده چې په دې باندې باید موږ بیا د جمهوریت دعوګیر پوه شي چې آیا د طالب او د پاکستان ترمنځ دغه ستونزه چې یادېږي دا سته او که نسته. یو که سته څومره عمیقه ده، څومره سطحي ده، دوه څومره ډیپلوماتیک ده، څومره سیاسي ده. ځکه سیاست خو وایي همدې شي ته چې وایي به یو شی کوي به بل شي. موږ او تاسو باید له دې ټولو هغو نه کوم ډاټونه چې موجود دي په دې ډاټو وغږېږو. زه تاسو دا ثابتوم، نن هم ثابتوم، بل ورځ به خاص پیسم په ونیسو چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ ستونزه سته او عمیقه ده. او ولې سته او پاکستان ولې دغه رقم کارونه کوي چې تا خبره چې د یوازې جمهوریت بدناموي؟ خبره دا ده چې دغه کوم کس چې د امریکایانو زه دا د انګریزانو نومونه نه سم اخیستلی، نه مې یادېږي، دا خبره یې کړې ده چې طالبان موږ سره همکاري کوي د تروریستانو په ځپلو کې. دا د سر نوټ کوي. دا څه معنا لري او ولې دا خبره سوې ده؟ یو
دویمه خبره دا ده چې خلیلزاد ولې دغه رقم ټویټونه کوي. خلیلزاد نه دی کوڅو سړی ده، نه عادي سړی ده، او دی چې دا د یو هیواد د استخباراتو د ادارې نوم ډیر ښکاره په هر ټویټ کې ISI لیکي، او هرې غونډې ته یا دغه رقم غونډې ته چې ته ورته وړه غونډه وایې، او دی دا راخلي په مستقیم ډول یې د ISI غونډه معرفي کوي. خلیلزاد فیضان نه ده، هغه کریډینشل لري. خلیلزاد په دغه خبرې باندې هر وخت کې اکاونټیبل ده چې زه د پوښتنه وشي ته څنګه ویلی سې چې دغه غونډه د ISI ده. په هر ټویټ کې ویلي چې دا غونډه د ISI لخوا مدیریت کیږي. اوس که خلیلزاد د امریکې سفیر په عراق کې، خلیلزاد د امریکا د رئیس جمهور د افغانستان استازی و، خلیلزاد د دوحې د تړون یا د دوحې د قرارداد مین پلیر و، او دی راجګیږي په یو عادي مجلس کې هم دا خبره نه کوي، په ټویټر کې دا خبره کوي چې درته وایي چې دغه غونډه د ISI په واسطه باندې جوړه شوې. ولې ما پوښتنه دا نه ده چې دا ولې نه، ولې دی دا رقم ته سهار غرمه ماښام لس ټویټونه کوي؟ آیا دغه ټویټونه چې دی کوي دی په پرسنل ظرفیت باندې، په شخصي ظرفیت باندې کوي؟ یو پوښتنه. آیا دی دومره زړور ده چې دی د دې پروا نه لري که امریکا خفه شوه، که اسلام آباد خفه شو، که بل خفه شو، دی د دې پروا نه لري؟ دوه، آیا دی په دې خپلو ټویټونو باندې نه پوهېږي؟ درې، آیا د ده دغه ټویټونه امریکایان نه ویني، سټیټ ډپارټمنټ یې نه ویني، CIA نه ویني، ISI نه ویني، څوک یې نشي محکمې ته راکش کاږلی؟ آیا دا دومره زړور سړی ده چې د افغانستان لپاره د خپل کیر ټول په قمار او په ګامبلینګ باندې وي؟ دا ټولې پوښتنې دي. آیا دا عادي کس ده چې نه عکس معلوم ده نه نوم معلوم ده، یا سبا ته به ووایي چې ولا بس جذباتي سولم او دا خبر رانه وسوله او ما وبښئ، سهار غرمه ماښام به د موږ غوندې بښنې غواړي او چا تر اوسه بښنې ته ماړ نه کړ. دا ټولې خبرې دي. ښه، دغه نوی کس لکه چې مقرر شوی د هند سفیر چې ده ته ټایټل ورکړی چې ته د هندوستان سفیر شوې، نوم یې دم نه راځي، او ورسره د سنټرل ایشیا او د میډل ایست په غاټه کې د افغانستان د چا خبره نماینده هم شوې. دا 2-3 ورځې کېږي چې مقرر شوی ده، که وایي چې زه به یې نوم همداسې را پیدا کړم. ډان براون. ډان براون، آفرین. اوس پوښتنه دا ده چې په دې اساس وخت کې هندوستان ولې دا کس هندوستان ته سفیر ولېږی؟ یوه پوښتنه. سفیرانو په لیږلو کې خو تاسو پوهېږئ چې سفیر کوم هېواد ته لیږل کېږي، د هغه هېواد نه به اجازه اخلي چې دا کس موږ در ولیږو که در ویې نه لیږو. که هغوی خوښه وه اکسپټ کوي، که ورته وایي چې موږ ته یې مه رالیږه. دا ډیپلوماتیک اصول دي. ولې ورته دا کس ور ولېږه؟ ولې هندوستان قبول کړ؟ ولې له هندوستان نه به افغانستان مدیریت کېږي؟ سره له دې چې پاکستان تاسو ټول وایي چې دا اهم رول لري، آیا پاکستان به په دې سفیر باندې نه وي خفه؟ آیا دا موضوع له پاکستان نه تقریبا مستقیمه هند ته وانه وختله؟ اوس د خلیلزاد دغه مستقیم مخالفت له ISI سره، او دا که یو څوک ووایي چې خلیلزاد یوازې د غونډې سره مخالفت کړی، زه به د خلیلزاد تاسو ته 2-3 خبرې وکړم. خلیلزاد دا 15 کاله کېږي د پاکستان په مخالفت ټویټونه کوي، کم تر کمه 15 کاله زه څارم چې کوي، مکمل د پاکستان په هرې موضوع کې چې پاکستان وایي او دی وایي باو. ښه مثال یې دا ده د عمران خان په سر باندې څومره جنجالونه وکړه، د PTM لپاره یې څومره پوسټونه د منظور پښتون او د دې خلکو لپاره وکړه، د هغه لپاره د بلوڅو لپاره څومره ټویټونه او دی خبرې کوي. کوم شیان چې د پاکستان په مخالفت کې کېږي دی تاییدوي، کوم چې په طرفداري کېږي هغه مخالفت کوي، او سره له دې یو امریکایي ده او د یو امریکایي له ادرس ته خبرې کوي. موست لایکلی ګورئ، که تاسو وایئ چې دلته خلیلزاد راجګ څه او دا بیا د دې لپاره دا کار وکړي دا کنفرانس مهم کړي، وروره که کنفرانس مهم کوي په ایلیټ طبقې کې به مهم کړي، په پبلیک کې د یو شي بدنامول دا کومه ګټه هغه خلکو ته نه لري. پاکستان ISI د په پبلیک کې په 2 روپۍ که
ها راځم دې ته چې آیا د طالبانو د پاکستان اړیکه د پاکستان د پخوانیو کانفرنسونو په حق ولې ټویټونه نه کوو فیضان صاحب؟ مثلا ترکیه کې اوس تا د ترکیه 2 دانې په اسلام آباد کې شوي دي، په خو سرینا هغه هوټل کې اسنادونه یو پراته دي څو فیضان صاحب. انډیویډوالز له خوا نه سوي دا رقم ته هغوی اعلان نه ده کړی چې موږ داسې غټه غونډه نیسو د افغانستان د موضوع لپاره. پټ ملاقاتونه دي، زه به م ورځم، ته به م ورځې، بل به م ورځي، دغه به سره کوو راکوو. څنګه یې عملي کوي د عمل لپاره چې راوړاندې کېږي ته باید پبلیک کې، چې پبلیک کې ته د خلکو نبض ګورې څه وایي. خلکو نبض وکړو، خلکو ورته وویل چې get the fuck out of here, get lost. که دا ګیټ لاست موږ نه وای ورته ویلي دي، دوی هغه کوم مخکې ملاقاتونه چې کړي وو هغوی نتیجه ورکوله. د نتیجې ته چې راورسېدل، په نتیجې کې ونه میوې ته ورسېدل او ونه کته شوه. دغه د ادریس زمان هم راغی. ادریس زمان ته پورته راوخېزه که خبرې کوی چې کور دې ودان چې یو زړه م درکړم، زه دې پېژنم خپله، او کور دې ودان چې د ولسونو غږ دې اورېدلی دی، وي پراود اف یو. او موږ ته د تا میسیجونه راغلي دي، دا چې تا په هر رقم ته کړي دي هغه د تاسو خپل کار ده، خو موږ د تاسو غوندې خلکو باندې، سیاسیونو باندې ویاړو، او تاسو خلک باید د افغانستان په سرنوشت کې همیشه دغه رقم ته رغنده رول ولوبوئ. ښه، منظور مې دا ده چې د پاکستان او د طالبانو ستونزه په دې ځای کې را پیدا سوې ده جناب صدیقي صاحب، چې خلیلزاد یو لغونه ده، لکه څنګه چې نن یا پرونه د امریکا کس ویلي دي چې طالبان له موږ سره په دې پروجیکټ کې ګډ کار کوي. پخوا به د افغانستان حکومتونو د پاکستان په ترو له دنیا سره کار کاوه. پخوانو طالبانو هم دا کار کاوه، پخوانو مجاهدینو هم دا کار کاوه. زه د یو مجاهد په توګه، د یو مجاهد د کورنۍ نه یم، که هغه ګلبدین حکمتیار وو، که رباني وو، که هر څوک وو، موږ د امریکا سره د جهاد په وخت کې پارټنرشپ لاره، مګر د موږ پارټنرشپ د پاکستان په ترو. هر خبره به چې موږ کوله، موږ به پنجابي ته کوله، پنجابي به بیا امریکایي ته کوله. موږ حق نه لاره چې له امریکایي سره مستقیما خبرې وکړو. نه موږ له امریکا نه سلاح غوښتی سوه، نه مو غنم ترې غوښتی سول، نه مو پیسې ترې غوښتی سوې. بس څه شی به پاکستان موږ ته راکړل، که 100 توپکه به ورکړي وو، موږ ته به یو راکړه، هم موږ کې خوشحاله وو. دا ورې معادله سرچپه سوې، پاکستان ځکه ورخطا سوی. اوس طالب مستقیم له امریکا سره خبرې کوي. همدغه وجه ده چې پاکستان ورخطا ده. همدغه وجه ده چې پاکستان طالب ته وایي چې وروره ته ولې بدل شوې؟ ته باید د ما په تور باندې له امریکا سره وغږېږې، ته له خلیلزاد سره د ما په تور وغږېږه، ته له سټیټ ډپارټمنټ سره د ما په تور وغږېږه، ته د امریکا د رئیس جمهور مشاور سره د ما په تور وغږېږه، ته د پینټاګان سره د ما په تور وغږېږه، ته له سی ای سره د ما په تور وغږېږه. خلیلزاد یا امثالهم دوی طالبان مستقیما له غرب سره په تماس کې کړي، او دلته پاکستان ور اخیستی. ولې په دې غاټې لوبې نه پیږي؟ اوس کوشش کوي، پاکستان دا کوشش کوي چې طالب ته ووایي چې هی طالبه، زه هغه څوک یم چې مجاهدین مې په تا ریپلیس کړل، لږ به درته وړاندې لاړ شم. زه هغه څوک یم چې خلکیان مې له منځه ویوړل، له روسانو سره مجاهد مې حاکم که رباني. زه هغه څوک یم چې رباني مې له منځه ویوړ، ته مې په راوستې طالبه. زه هغه څوک یم چې طالب مې له منځه بیرته ته مې ویوړلې، جمهوریت مې در باندې راوست که حامد کرزی. زه هغه څوک یم چې حامد کرزی مې له منځه ویوړ، بیرته مې ته راوستې طالبه. ته اوس دلته راجګېږې، ما سره ټرت پرت کوې، اوس بیا زه هماغه کار کوی سم چې تا له منځه وړم او په تا باندې بیرته شمالي ټلواله حاکمه کوم. فیضان صاحب، زه بخښنه غواړم چې تاسو خبرو کې راځم، خو د مجاهدینو په هکله مثلا مولوي خالص مستقیما له ریګن سره ولید. تاسو د طالبانو یو مشر ماته وښایئ چې مستقیما د امریکا له رئیس جمهور سره کتلي. کله چې له ریګن سره ملاقاتونه کېدل، دوی به لکه بندیان، تا بندیان لیدلي دي چې په موټرو کې وړي تر قاضیانو پورې، تر څرنوالانو پورې. ما لیدلي هغه موټرو ته جالونه مو راغوستي. ډېر بندیان له قاضي قضات سره ملاقات کوي. تا لیدلي بندیان له قاضي قضات سره ملاقات کوي؟ په موټر کې واچي، موټر ته
ملاقات ماته د طالبانو د پخوانیو مشرانو یا د مجاهدینو وخت چې د پنجاب نه بغیر تنظیم شوي اوس دې ته زمینه برابره شوې ده چې طالبان به مستقیما دا د خلیلزاد سره د طالبانو رابطه دا عین معنا لري لکه ټرمپ سره طالبان مستقیم غږیږي خلیلزاد ته مه ګورې ته فکر وکړې چې خلیلزاد نوم د ټام کریس مرست تا ته به خلیلزاد دي هغه ټام کریس مرست ده کوم طالب له ټام کریس مرست سره ملاقات نه کوي خبرې نه ورسره کوي کله چې د تا لپاره چې خلیلزاد خپله لاړ څوک لاړ ما نه اوس ویره شوه چې هغه د بندي موضوع یې ورته بهانه کړله 2-3 میاشتې مخکې د امریکایي بندي د تاسو اختیا بندي و خپله دغه امریکایي خلیلزاد دا معامله ونه کړله هو نوز چې خلیلزاد له برادر او هیبت الله له دې خلکو سره خبرې نه کوي همدغه مستقیمه رابطه ده نو هو نوز چې له نورو امریکایانو سره نه کوي له CIA سره نه کوي له انګریزانو سره نه کوي څوک له دې نه خبر دي او دوی خپله نارې وایي وروره د سیاستمدارانو لپاره خو کیسې نه دي پکار دا اوس هم زه کومې کیسې درته کوم دا زیاتې کیسې درته کوم دومره ډیټیل به زه درته ونه وایم تا ته خپله یو امریکایي راجګېږي د رئیس جمهور خاص استازی د په همدغو کارو کې درته وایي چې طالبان له موږ سره همکاري لري دغه همکاري چې طالبان له امریکایانو سره لري ته ماته وایې دې منځ کې پاکستان کوم ځای کې ده کوم ځای کې دا خبره راغلې ده چې طالبان د آیسای یا د پاکستان یا د اسلام آباد په تور موږ سره همکاري لري دوی وایي طالبان له موږ سره مستقیما همکاري کوي دغه مستقیمه همکاري د طالب او د امریکا ترمنځ کیږي په دې کې پاکستان څه پاکستان به په دې نه خفه کیږي تا ته وایي پارسیوانه تا ته وایي پښتونه تا ته وایي تا اوس راخلي تا نه د پیپسي بوتل جوړوي صرف د دې په خاطر باندې چې هغه لیوریج دې ته وایي هغه لیوریج چې دی راواخلي او په طالب ته ووایي چې زه تا بیرته لرې کوم د دې احمد مسعود په زور د فوزیه کوپی په زور او د دغو نورو سیاسیونو په زور باندې یا سمسا تا رښتیا هلته نه حاکم کوي تا باندې لیوریج خپل اخلي هغه په دې پیږي اسلام آباد چې تا باندې په تا زه دا مرض نه سم نیولی ته دومره زور نه لرې چې طالب ریپلیس کې مګر هم هغه در باندې ډارئ زه تا ته وایم فوزیه کوپی تا ته وایم پارسیوانه تا ته وایم پښتونه تا ته وایم چې ته د پاکستان د لیوریج لپاره کار مه کوه همدرد جانه پلانکای جانه په سیاست چې نه پیږي لاندې کښېنئ فیضان ته سره غوږ ونیسئ تاسو د پیپسي بوتل غوندې استفاده کوئ چې طالب نه لیوریج واخلي بیرته په کونه کې لغته درکوي درته وایي چې ورک شه تا خو دې رښتیا ومنله چې زه به له تا سره کومک کوم دی ما له وسه دا کومک نه کېږي ایا آخري پوښتنه فیضان صاحب زه نور بیا خبرې نه کوم وبکئ خلیلزاد او نه یعنی دې باندې بیخي ډېر نور بحثونه کېدای شي خلیلزاد څوک ده او چې غواړي خلیلزاد د امریکا په معاصر تاریخ کې د امریکا په معاصر تاریخ کې یو له تر ټولو نه لوی ډیفنس پالیسیانې چې لیکل شوي دي هغه د خلیلزاد لخوا نه لیکل شوی فیضان صاحب ښه دغه جګړې چې شروع سوې عراق جګړه چې شروع سوه هو په هو خلیلزاد راغی اول سفیر شو داسې ولې سفیر شو هغه ډېرې نورې کیسې لري دا د امریکا ډیفنس ډاکټرین که څوک لوستي زه فکر کوم چې په هغه شیانو باندې پوهېږي اوس د امین وردګ خبرو ته زه لاړ نه شم ښه او خصوصا د جنوبي اسیا او د مرکزي اسیا په باره کې دا سړی عادي سړی نه ده جالبه پوښتنه دا ده جالبه خبره دا ده چې له یوې خوا نه دا خبره باید جوته شي چې خلیلزاد افغانستان ورته اهمیت لري که طالب ورته اهمیت لري یعنی امریکایان په طالب کې خپل لیوریج غواړي چې د خلیلزاد په تر وګوري یعنی دا تاسو دا ده که نه فیضان صاحب یا افغانستان معنا او بله خبره خلیلزاد ولې د عمران خان د خلاصېدو لپاره لابي کوي په پاکستان کې خیر اوسې دا نور ملګري تنګ نشي ګوره دلته موږ او تاسو ضرور نه چې په تور او سپین کې خبره وکړو چې یا تور انتخاب وکړه یا سپین د ما خپل تحلیل ده زه معلوماتو ته لاسرسی نه لرم د ما د تحلیل مطابق خلیلزاد دا کار کوي دا د ما بیا مهم تحلیل ده زه په دې باندې چاته سوات هغه نه شم ورکولی خلیلزاد غواړي چې په افغانستان کې حاکمه ډله مستقیما له امریکا سره جوړ کړي په منځ کې دغه کوم کس چې میډلمین ده دا له منځه وباسي ښه د دغه کار لپاره امریکایانو هم ورته ګرین لایټ ورکړی که دا کار وکړي موږ در سره یو زه د یو سیاستمدار په توګه باندې هم خلیلزاد ته دلته تمزپ ورکوم که دا کار وکړي زه در سره یم دلته ماته دا نه ده مهمه ماته افغانستان مهم ده ماته افغانستان مهم ده ماته دا نه ده مهمه چې زه اوس په دې وخت کې راجګ سم
او ووایم چې ولا خو دا خو چې طالبان راواخلي له امریکا سره یو ځای کې طالبان قوي کېږي. طالبان دې قوي سي، طالبان دې قوي سي له امریکا سره د ګډ کار وکړي. زه تاسو افغانان له دې جنجاله خلاصوی سم چې له طالب مو څنګه خلاص کم کله چې له امریکا سره د یو ځای سي. په شرط دی چې ایران او پاکستان له منځه ووځي. کله چې ایران او پاکستان چې د ما ګاونډیان دي دا له منځه ووتل، طالب له امریکا سره یو ځای سه ګډ کار شروع کړ. دې نتیجه دا ده چې په دې کې ته صدیقي، وطنمل، زه، کټوازی، عبدالله نوري، پارسیوان، تاجک، ازبک ټول خپل ځان پیدا کوی سو. ځکه امریکایان دا رقم کار نه کوي. زه په دې باندې خپل تحلیل نه پیږم چې دوی د طالبان پاتې سي. نه د جنوکوی مکتب مني، نه د انتخابات مني، نه د ښه مني، نه د بد مني، یو شی دې نه مني او دوی د سره جوړ سي. کله چې پاکستان او ایران له صحنې نه ووتل، د طالب تاسو لا طالب باندې لام دا باور لرئ چې دوی د اختیار دین لپاره راغلي. دوی سیاست کوي، دوی هم سیاست کوي. په سیاست کې سبا ته لکه څنګه چې پرون طالب تروریست و، په سیاسي لحاظ نن طالب د تروریست ضد په یو جمله کې تروریست ضد تروریست. څومره لوی تغییر. سبا ته همدغه طالب چې نن د جنکو مخالف ده او اسلامیست ده، سبا ته په یوې جملې کې راجګیږي دموکرات. ختم. که کوم یو طالب نه مني هغه به نه وي په صحنې کې، هغه به په صحنې کې نه وي. تاسو له دې نه ویره مه کوئ چې ګوندې که چېرته امریکا او طالبان سره ګډ کار شروع کړي او په دې کې به بیا طالبان قوي سي او دوی به ټول عمر په افغانستان کې همداسې طالب پاتې سي. طالب نه پاتې کېږي. زه تاسو ته خط در کوم په محکمې کې، او نه دا اوس طالب پاتې ده. وروره طالب نسته، دغه اوس والله بله که طالب پاتې نه په قرآن کې د مکتب غم ورسره وي، نه ما د قرآنو کې د لمونځ غم ورسره وي، نه په قرآن کې د حدودو غم ورسره وي، نه د کوم بل شي غم ورسره شته. as long as چې ملي مشروعیت او نړیوال مشروعیت دوی پیدا کړ، طالب خپل ذات کې هم د طالبۍ کې د مدغمیږي له منځه ځي. خو شرط بیا هم دا ده چې پاکستان او ایران د له دې شي نه لاس واخلي. د خلیزاد رول د ما لپاره چې زه ګورم دا ده، ته عمران خان خبره کوي. عمران خان عین رقم ته که چېرته د ایسای یا د ملیټري نه دغه قدرت بیرته ملکي ته واوښته په پاکستان کې، عمران خان عین رقم کار کوي کوم چې خلیلزاد کوي. عمران خان نه غواړي چې ایسای او ملیټري د نور په افغانستان کې مداخله په دغه رقم وکړي چې دا څه رقم کې بدنامه ده. دی هم ورته وایي چې دغه ګاونډي هیواد سره باید موږ او تاسو هغه کارونه وکړو کومې چې امریکا غواړي. یعنې څه؟ یعنې زه په دې 100% مطمئن یم چې که عمران خان واک ته ورسېده، عمران خان به راجګېږي. دې کې به مخالفت ډېر نه کوي. که طالبان مستقیم غواړي له امریکا سره کار وکړي، عمران خان د دې پروجیکټ مخه نه نیسي، مګر مې ایسای د دې پروجیکټ مخه نیسي. همدغه لپاره خلیلزاد غواړي چې عمران خان یا دا نور جنجالونه په پاکستان کې شروع سي چې دغه پروجیکټ مخه ونه نیسي. که زور بیرته یو څه اندازه ملکي سیاسیونو ته لاړ، د دوی دغه پروجیکټ اسانه تطبیق کیږي نسبت ملیټري تطبیق کی. او په دې منګه تاسو باید سره خلاص کو. او عمران خان دا کار څو واره کړی او غوښتم چې کوم دی له وجه نه بندیم ده چې ورته وایي ستوري دا کار. عمران خان عادي سیول سړی راجکس کرکټونه کول، هغه دا بولشیټ دی. I don't want this bullshit. منګه باید په دغه ملک سم سي ژوند وکړو. هغه دغه شی غواړي او دا شی د ماوي ته په ګټه ده. ما ته باید ملکی خلکو سره کار وکړو. حتی هغه نواز شریف د موږ په ګټه ده، حتی بېنظیره د موږ په ګټه ده. خو که چېرته امریکا ورسره کار وکړي، ایسای او ملیټري نه به په پاکستان کې واک اخلو او چې دوی نه موږ واک واخیسته، موږ به مستقیم راجګېږو. د کابل اداره باید له امریکا سره ګډ کار وکړي. خبرې نور هم ډېرې دي خو چې لنډ درته وایم. نوري مهرباني. او زه به یو څه دغه د صدیقي صاحب خبره چې مثال خلیلزاد ولې د ایسای په مقابل کې څه کوي دریږي. البته د فیضان صاحب د خبرو په تایید او زه چې کوم تحلیل پرې لرم د ما خپل شخصي نظر او شاید دا غلط وي او د مجلس هم دا مجلس نه ده چې په دې موضوع باندې څه وغږېږو او دغه سوال تاسو سوال جواب سي. زه داسې فکر کوم چې صحیح ده خلیلزاد چې د خواته یې خواته یې چې صحیح ده چې امریکا منافعو لپاره کار کوي، خو یو افغان نه. یعنې مطلب که زه ته څومره جرمني سو یا امریکایي سو، خو بیا هم یعنې چې کله د پاکستان او د افغانستان ګټه راځي، خو طبعا د ما ورته هغه برتري څه ده افغانستان ته ده. زه فکر کوم دغه څه رقم ته سیستم چې خلیلزاد
شروع کړی وو په یو نقطه کې ISI دا یې ترې هایجاک کړه او دا په دغه شي باندې ډېر سخت په غوسه ده ډېر سخت په غوسه ده او طبعا زه فکر کوم چې دغه د عمران خان موضوع وو نو اوس چې دا د عمران خان غږ پورته کوي یو خو مطلب دلته زموږ تاسو دوستان وایي چې ولې دلته یو لابي ګروپ ده او یو شی بل شی صحیح ده هغه به وي که به نه وي هغه نه زه نه یم خبر خو دا په حقیقت کې په ISI باندې فشار اچول دي یعنی کله چې هم خلیلزاد د اسم په مورد غږیږي د عمران خان په مورد غږیږي هغه مستقیما هغه فشار په ISI باندې راځي او د دغه فشار علت هم دا ده چې خلیلزاد خو خپل منافع هم درلوده په افغانستان کې دغه قانون او د کرومایټ او ډېر داسې نور شیان شته هغه تقریبا ISI ترې هایجاک کړه یعنې هغه هلته مې یو بحث شته زه نه غواړم چې ډېر په ډیټیل کې ورته لاړ شو خو دغلته ادریس زمان هم راغی او زه نه پوهېږم دغلته مخکې شینکۍ هم راغی وکیله صاحب نو که دوی هم وخت لري مهرباني دې وکړي را دې سي او ودې وایي چې مطلب دا څه رقم ته دا خلک دعوت سو بیا څنګه دوی دغه دعوت چې ریجکټ کړو دا خو یو ډېر غټ لاسته راوړنه ده دوی زنده باد وي دوی دلته خپل نظر شریک کړي انشاءالله موږ یې اورو او په هر حال نو دغه د ما نظر و جناب صدیقي صاحب هلته یو بل قصه ده د کانوب سر خیر اوسې دغه کوم دوستان چې هغه ته معرفي سوي وو او دوی نه دي تللي یا هره وجه چې وه دوی که راسي دلته خپلې خبرې وکړي دا د دوی د سیاسي کیریر لپاره ډېر زیاته قرباني ورکړې دا په دې معنا نه ده چې دوی د فوز یعقوبي یا دې ډلې سره مخالفت ښودلی دوی اصلا د افغانستان له خاورې سره مینه ښودلې ده او اصلي سیاست یې درک کړی ده او پاکستان سره موږ د دښمنۍ په معنا نه چې موږ پاکستان موږ خپل ملک جوړو خیر ده ته که ښه ملک که بد ملک تا سره د موږ کار نشته مګر په دغه شي کې د ما ولس تا سره راضي نه ده موږ تا ته نه درځو دغلته خبرې در سره وکړو کلیر په دې کې د پاکستان سره د دوی دښمني موږ نه غواړو چې وی کېږي عبدالقادر مهرباني مننه کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په سپیس کې ټولو درنو خویندو ورونو په اجازه باندې د دوستانو بحث هم واورېد هر چا خپل نظر ورکړ زه به هم په لنډه توګه خپل نظر تاسو سره شریک کړم اصلا که موږ تاسې لږ لره دقت وکړو یو د طالبانو د امریکا تر مابین مسله ده یو د چین طالب یو د روس طالب یو د پاکستان